السلام علیکم. وعلیکم سلام علیشه. ته به نن زموږ د کتونکو ته څه وې؟ نو نن زموږ موضوع ده زه چې یو ښه موضوع زه جوړه کړم که نه او تاسو سره یې شیر کړمه. زه نورې خبرې پرېږده خو د ډرامو په باره کې زموږ د کتونکو ته یو څو خبرې وکړو. نو نن به زه د ډرامو په حوالې سره موضوع کوم چې زموږ ډېر اکټران دي. ستاسو اکټران څنګه دي؟ چې وایي یاره ډرامو کې کار وکړي شه موږ سره. نو دا اوس خبره تاسو خو مخکې موږ یو څو ورځې مخکې لکه ستاسو ویډیوګانې کتلې تاسو چې موږ ډرامې پرېښې دي او ښه دین طرف ته راغلي یو پلار دې هم څلورو میاشتو ته تللی. نو دا اوس ته دوباره څه وایې ته اوس بیا ډرامې شروع کړې؟ نو ما ډرامې پرېښې دي فی الحال نه بس ما مکمل ډرامې پرېښې دي. ته ولې دروغ وایې؟ ستا پلار یې زما سره بله ورځ میلاو شو او دی یې ووایي چې موږ اوس یو فلم جوړو یعنې ټلي فلم او ډرامه ده او فلم هم نه دی خو ټلي فلم دی او علیشه به پکې هیروین یا پلان کې ډینګي. نو دا تاسو اخر څه وایې؟ دا څه چالو دي لکه دا تاسو څه کوئ؟ اوس چې کوم زه خپل ډرامې به کوم هغه هم ټیلي فلمونه. ښځه اوس دا راته ووایه چې دې په دې جوړېدو باندې به چې کوم دی نو اخر څو ورځې لګي؟ او دونه ورځې به نه بس لږې ورځې او پې لږې په دې ډرامو باندې ټیلي فلم باندې چې موږ به تاسو سره شیر کوو خپل ټیلي فلم. او نو لکه ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي د میاشت نیمه کې به جوړ شي که نه؟ نو کیدای شي داسې میاشت نیمه پې ولګي او ښه ښکلی ټیلي فلم به جوړو. ها علیشه دا راته ووایه چې تاسو چې کوم دا فلم جوړوئ نو تاسو څه امید لرئ دا ستاسو دا فلم به زموږ خوښ شي او که نه؟ نو امید لرم چې تاسو به یې خوښوئ. نه مړه هسې دروغ مه وایه. تا ته څنګه پته ده چې تاسو زموږ نه دومره امید لرئ چې ستاسو دا فلم به زموږ خوښ شي؟ او ځکه چې تاسو زموږ ګانې خوښوئ نو ډرامه خو ډرامې او دا ټیلي فلمونه خو بیا یو لوی هغه دی که نه. ها ولې نه خوښوبی خو ته اوس زموږ د کتونکو ته ووایه تاسو چې کوم دا ټلي فلم جوړوئ نو دا به څه باره خو موږ به یو داسې ډرامه جوړو داسې ټیلي فلم به جوړو چې څه پکې عبرت پروت وي تاسو ترېنه سم میسج وصول کوئ سم میسج ترېنه څه عبرت ترېنه واخلئ. ها علیشه او دا راته ووایه چې دې فلم جوړېدو دپاره چې کوم دی نو تاسو څومره سوچ کړی دی؟ وړوکې سوچ خو کړی دی که غټ سوچ خو کړی دی؟ نو په دې وجه باندې موږ یو غټ سوچ کړی دی چې یاره موږ به داسې ټیلي فلم جوړو. ها بالکل. او دا راته ووایه چې د فلم شروعات په تاسو کله کوئ؟ اوس خو موږ د هغې شروعات شروع کوو به نو بیا خو چې د هغې ایډیټینګ او یو خو دې خو هغه خو بل خو نو هغې باندې خو بیا ټایم لګي. او دا راته ووایه چې نن خو زه ډېر زیات بیزي وم ستا په مخه دا کال راځي او زه نه ریسیو کوم خو نن مې ریسیو کړو. نو ته راته دا ووایه چې دا کال دې لکه نن ولې کړی و؟ نو په دې وجه باندې ما اول تاسو له خبر درکړو چې یاره زموږ ټیلي فلم بس شروع کېدو لري. او دا راته ووایه چې د فلم هیروینه به څوک وي؟ او صرف د هغه ټیلي فلم به صرف او صرف زه هیروینه یم. زه پرېږده نورې خبرې ستا خبرې بیا نه ختمېږي. ستا دا کال په مخه راځي زه یې نه ریسیو کوم دا ولې چې ستا خبرې بیا نه ختمېږي. سمې ډېرې خبرې کوې مړې. ډېرې خبرې به نه کوم او خو تاسو به وایئ چې یاره علیشه نه مړې ستا خبره بالکل ټیک ده. سړی یو څو خبرې وکړي جو بیا بس کړي نو ستاسو خبرې نه ختمېږي. بس یې شروع کړلی بس که مړې تاسو ته ویل غواړئ مړې نو زه به نور څه ووایم خو لکه هسې دا خبر مې دې پورې وکړه چې بس که مړې نور ګپه بیا ولګو. ستاسو ډېره مهرباني. تاسو سره م خبر درکړو ځان ورته په تمه کې زموږ ټیلي فلم ته. جی یو جهان مننه د کال کولو او بیا به انشاءالله داسې ګپ لګو او خبرې اترې به کوو. نو ډېره مننه او بس خپل ځان ډېر ښه ساتئ تل آباد اوسئ خوشحاله اوسئ زموږ د مینې او د خلوص ډېر سلامونه قبلوئ. جی خوشحاله آباد اوسئ انشاءالله بیا میلاویږو. د ځان ډېر زیات خیال ساتئ. اوکې بای بای. اوکې بای بای.